ځینې خلک وایي یاره زما د خولې بدبویي نه ختمېږي، زه مسواک کوم، زه برش کوم، زه دنداسه وهم، خو د دې باوجود وایي زما د خولې بدبویي نه ختمېږي. ګوره د دې به زه تاله یو مثال درکړم. د دې داسې مثال دی، د دې چت په سر باندې د اوبو یو ټینکۍ پرته ده او دې ټینکۍ ته منګک ولوېدلی دی، منګکورې. اوس دغه ټینکۍ کې چې کومې اوبه دي منګکورې پکې مړ دی، نو د دې منګکورې د څښا کېدلو د وجې د دې ټینکۍ د اوبو خوند هم خراب شوی دی او د دې اوبو نه بوی امځي، بدبویي کوي. یو کس دی چې هغه د دې ټینکۍ نه دا منګک نه دی راویستلی، د دې صفایي نه ده کړې، اګانې ته نه دی رابهر کړی او دی لګیا دی بمبې مږې برشې پسې راخیستې او شوړۍ پسې راخیستې دي، نلکې، پیپونه، منګي، جامونه، کولرې، هر څه وینځي، برش او شوړۍ پسې راخیستې ده او مږي په زوره زوره مږي، تر څو پورې چې دې انسان د دې ټینکۍ نه دا ګن نه دی رابهر کړی، د دې اوبو خوند جوړېدلی شي، د دې اوبو د بدبویي ختمېدلی شي، امپاسبل، نشي کېدلی. تر څو پورې چې دغه ګند د دې ټینکۍ نه دی رالرې شوی، د هغه پورې به د دې اوبو خوند هم خراب وي او د هغه پورې به د دې اوبو بدبویي هم وي. همدغه مثال د خولې دی د انسان. ګوره د انسان د خولې نه چې کله بوی ځي که نه، نو دا د څه وجې نه ځي، دې انسان ته څه مسله وي. تر څو پورې چې هغه مسله ختمه شوې نه ده، نو که ته هر څومره برش وکړې، که ته هر څومره مسواک وکړې، که ته هر څومره دنداسه ووې، خو هغه بدبویي به د دې نه ځي. لکه اوس کوم قسم مسلې کېدلی شي؟ مسله داسې کېدلی شي مثال د دې انسان وری خوږ دي، دا وری پړسېدلي پړسوب دی په دې کې، نو تر څو پورې چې د دې انسان دا وری خوږ دي، پړسېدلي دي، دا پړسوب ختم شوی نه وي، دا زخم روغ شوی نه وي، نو د دې انسان د خولې نه به بدبویي ځي. یا یو انسان دی چې د هغه غاښونه سوري دي، دننه پکې سوري دي، نو تر څو پورې چې دې انسان د خپلو غاښونو د دې سورو علاج نه دی کړی، دی بند کړي نه وي، نو د دې انسان د خولې نه به بدبویي ځي. ولې چې دی کله خوراک کوي، هغه خوراک به د غاښونو په دې سورو کې دننه نښلي، بیا به هغه څښا کېږي، هغه به ګن کېږي، بیا به د هغه نه بدبویي ځي. یا ځینې وخت کې داسې هم کېدلی شي د انسان معده ټیک نه وي، معده یې خرابوي، نو د معدې د وجې هم په خولې باندې بدبویي راځي. یا دلته د کولمو مسله ده، هاضمه یې ټیک نه ده، د دې د وجې هم د انسان په خولې باندې هغه بدبویي راځي. نو که یو انسان غواړي چې زه د خپلې خولې بدبویي ختم کړم، نو په کار دا ده چې هغه دې مسلو ته فکر وکړي چې د خولې کومه مسله ده، د وری خو نه دي خوږ، د غاښ خو نه دي سوري، غاښ خو نه دي خراب، د معدې مسله خو ورته نشته، د کولمو مسله خو نشته دی. نو تر څو پورې چې دا مسلې ختمې شوي نه وي، نو د دې انسان په خولې باندې به بدبویي راځي.